سلامونه او نیکی هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو په لندن کې موږ پرون د پاکستان د ایران د سفارتونو مخې ته مظاهره وکړه. د دې باره کې زما لایف دی. بل په مظاهره کې موږ د پی ټي آی یعنې د عمران خان صاحب د پارټۍ یو کس سره شخړه راله، د هغې وضاحت هم در کوم. بل هغه خلک چې په کورونو کې ناست دي او دا وایي چې په مظاهرو څه نه کېږي او داسې یو چټي کار ګڼي، هغې ته هم زه په دې لایف کې نن یو میسج ورکوم. افغانان ورونو پرون موږ د پاکستان دهشتګرد ریاست او د ایران فاشست فرعون حکومت په خلاف باندې په لندن کې د ایران د سفارت مخې ته او د پاکستان د سفارت مخې ته دغه وکړه، مظاهره وکړه. اول د ټولو هغه افغانانو ته، هغه د وطن رښتونکو بچیانو ته چې پرون مظاهرې ته راغلي، مبارکي درته یم د کامیابې مظاهرې. الله تعالی یې تاسو ته اجر درکړي چې په روژه کې راغلي وئ. د خپلو هغه مظلومانو چې په ایران کې ورسره ظلمونه کېږي، وژنې، کړیه، بربادیه، د هغه مظلومانو چې په خوست کې دغه دهشتګرد پاکستان ریاست په بمباري وکړه، د هغې اواز تاسې اوچت کړو. الله تعالی به تاسو ته غټ اجر درکوي او دا یو عظیم جهاد دی چې تاسې دا کار کوئ. افغانانو دلته زه چې راځم په احسان باندې نه وایم چې زه یو ډېر غټ سړی یم او زه دلته مظاهرې ته راځم، زه په افغانانو احسان کوم. هېڅکله نه، زما په زړه کې د یخ څومره دا خبره نه راځي. زه پرون شپه یقین وکړه پښمني کې په 3 بجې پښمنۍ شروع کېږي او زه د تراونه چې رالم بله شپه تقریبا د 2 بجو پورې ناست وم. بیا داسې معمولي سترګې به مې یو 20 منټه به مې ورغلي سترګې یا 30 منټه. بېرته پاڅېدم، پښمنۍ مې وکړو، سهار موټر مې سټارټ کړو، لاړم د برمنګم ښار ته. د برمنګم ښار نه مې یو مرګړی راوچت کړو، د هغې ځای نه بیا لاړو موږ لندن ته. په لندن کې مظاهره وکړه، بیا دغه مرګړي دغه ته رالم، کور ته رالم، بیا لاړو موږ، نور مېلمانه هم را سره، زه لاړم بیا برمنګم کې چا دعوت راته کړی و، هغه ډوډۍ موډۍ وخوړه، ماښامي هم تېر کړو، کور یې ودان، ډېر عزت یې زما وکړو. هغه چې تېر شو، هغه مرګړی مې راوړم، داسې په مانچستر رالم د شپې او هغه مې په بریډفورډ کې ښکته کړو، بېګا چې کور ته را رسېدم 2 بجې وې. یعنې سړي رشته ته ما خوب نه دی کړی، سړي رشته ته یعنې زه په دې روژې میاشت کې دا د مشورتیا په خاطر دا کار ما نه دی کړی. زه مشورتیا ته ضرورت نه لرم. الحمدلله څومره چې الله تعالی ما ته عزت را کړی، څومره چې ما ته افغانانو مینه محبت را کړی، ځوانانو، هغه په دې میډیا باندې پراته دي. خو زه وجدان لرم. الله چې ما ته دا ژوند زندګي را کړې ده د یو مقصد دپاره یې پیدا کړې چې په ایران کې د افغانانو سره ظلم کېږي. ته ما ته وایې چې د دې اواز به څوک اوچتوي؟ زه به خالي دلته ناست یم، پونډونه به ګټم، بس پیسې به ګټم، بس دغه شینجې به مې په دغه ایښې په ټغر باندې، او دا به وایم چې 15,000 کاله تاریخ دی او په 3 ملکونو ته مې شکست ورکړی دی او دلته خپل افغانان زما ځورول کېږي، په ایران کې کړول کېږي. هغې چاته غږ وکړي؟ خو یو الله ته به غږ کوي او دا موږ افغانان باندې به غږ کوي. په موږ باندې حق نه جوړېږي چې دغه افغانانو موږ غږ اوچت کړو. او همداسې په پاکستان وحشي ریاست چې په خوست باندې زموږ په افغانانو، په هغه افغانانو باندې چې زموږ مېلمانه وو، په خوست کې هغه بمباري وکړه، 108 کسان شهیدان کړه. د دغه خلکو اواز څوک اوچت کړي؟ نن زه هغه خلکو ته دا میسج پرېږدم چې په مظاهرو وایي چې شی نه کېږي او په کور کې نه، خصوصا چې په لندن کې موجوده افغانان دي. زه د دې افغانیت ته حیران یم، زه د دې انسانیت ته حیران یم، زه د دې مسلمانۍ ته حیران یم چې تقریبا 1.5 لک افغانان په لندن ښار کې اوسېږي. نورو ښارونو خو پرېږده، په لندن ښار کې اوسېږي. ته ما ته دا ووایه چې دغه افغانانو اواز اوچتول په موږ باندې حق دی که نه دی؟ د دغه خوست کې چې دا بېګناه ماشومان شهیدان شو، زنانه په دې روژې میاشت کې اسرائیل دومره ظلم نه دی کړی چې پاکستان د هغې سره وکړو، د هغې اواز څوک اوچت کړي؟ ته چې وایې چې په مظاهرو چې شی نه کېږي، نو وکیله، بریسټره، قاضي صاحب، زه تا یو پوښتنه کوم، ته د انګریزانو نه ډېر هوښیار یې مظاهرې کوي؟ آیا ته د فرانسویانو نه ډېر هوښیار مظاهرې کوي؟ آیا ته د امریکایانو نه ډېر هوښیار چې امریکایان مظاهرې کوي؟ یا ته د جرمنیانو نه ډېر هوښیار چې ته هغې مظاهرې کوي او ته غلا؟ یا ته د پنجابیانو نه ډېر هوښیار چې هغې راوځي سړکونو ته مظاهرې کوي؟ خو مظاهرې خو بس ستا نظامونه چپه کوي.
همدغه مظاهرې وي چې وردګانې بچ کړو د پوج مخې ته ولید خلک راله او وردګانې دغه نه بچ کړو سکوت نه بچ کړو همدغه مظاهرې وي چې په مصر کې راووتې عرب سپرینګ چې ورته وایي په لکاو خلک راووته د حسني مبارک فرعون حکومت ختم کړو همدغه مظاهرې دي چې دنیا ته زموږ میسج رسي همدغه مظاهرې دي د فلسطین دپاره ټوله دنیا راوځي همدغه مظاهرې دي د کشمیر دپاره ټوله دنیا راوځي مګر هم ته خپل افغانستان د خپل ورونه دي خپل اولاد دي چې ستا د اولاد کېږي د دې لپاره مظاهره کېږي ته په کور کې ناستې په لندن کې یا په بل نور ښارونو کې قلارې ناستې یا مهربانه چې بابا غوښې ډوډۍ راوړې او بس وروره په دې مظاهرو په دې شیونو نه کېږي نو صرف موږ به همدغه یو شی پېژنو ټوپک دی او یو کوتک دی همدغه به موږ کوو بل کار به موږ نه کوو همدغه ټوپک او کوتک یې موږ ته ښودلې که د قلم لاره یې ښودلې مظاهرې کې چې ته اثر نه کوو دنیا کې د ستر قدرتونه دي غټ قدرتونه دي هغې مظاهرې کوي د څه دپاره کوي خو دې دپاره کوي چې اواز رسیږي مظاهره یو معنا لري نن تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې د عمران خان دپاره مظاهرې کېږي آیا د دې خلکو نه موږ ډېر هوښیار یو د دې خلکو نه موږ ډېر شعور لرو دا کم دلیل او دا کم منطق ته وي ته د خدای نه نه یېرېږي چې په ایران کې ستا بچیان ستا ورونه ستا د وطن خلکو سره کم ظلم کېږي ته د خدای نه نه یېرېږي چې ستا په وطن کې څومره ظلمونه کېږي د پنجابک د آی اس آی د ادارې د خوا نه ته د خدای نه نه یېرېږي که مظاهرې چې تاسو دغه نه وي خو ولې طالبانو په دې پابندي لګوله په مظاهرو باندې ولې سمه اجازه نه ورکوي که مظاهرې نسخان نه رسولی ولې په دې عربو کې پې پابندي ده ولې په دې اماراتو کې پابندي ده خو مظاهره یو معنا لري مظاهره د یو شي مخ دنیا ته ښکاره کوي چې دا وګوره دا دومره وحشت کوي دا وګوره دا دومره ظلم کوي ته یو میسج دنیا ته ورکړي داسې خو نه رالی او نه څه راکټ په تا باندې موږ رالو چې پوګۍ ته کېدو او چې تکبیر الله اکبر راکټ دی وله ته مهربانه بس دا کار وکړه دا کم دا هغه خلکو ته زما میسج دی چې دغه وجدان نه لري تاسې بالکل فکر سوچ نه لري تاسې کې دومره دغه نشته او زه خصوصا په انګلینډ کې په افغانانو ته ویم زه خصوصا په جرمني کې افغانانو ته په امریکا کې افغانانو ته ویم تاسې بیا څه شي دا دعوه کوئ چې زه افغانستان او زما بیرغ او زما مهربانه 15,000 کاله تاریخ او شکست مې ورکړی دا واغه چې د خپل ورونو دپاره د خپل قوم دپاره د خپلو مسلمانانو دپاره تا سره یو ورځ ټیم نه موږ دا باندې هم ختمې کړي چې یاره خلک به دغه وایي چې یاره د اتوار په ورځ باندې د دوشنبې په ورځ دغه مه کوئ چې موږ مسلمان د اتوار په ورځ دا مظاهرې کړي چې یاره تاسو ته اسانتیا تا خدای چې د لندن په ښار کې افغانان اوسېږي تقریبا یو مایل ځای به وي دومره لاره به وي د هغه کور نه دغلته مظاهرې ته نه راځي او د سکاټلینډ نه خلک ورله زه مرګړي پیژنم د سکاټلینډ نه ولا چې خلک مظاهرې ته راغلي د مانچستر نه خلک مظاهرې ته راغلي داسې زه د مظاهرې ته د برمنګم نه خلک مظاهرې یعنې د لندن د خلکو نه د دغه نور ښارونو خلکو تعداد ډېر و دلته خو د تنظیمي نه ده اوس زما حزب سره 20 ځل به زما حزب سره ورانی مګر هم چې داسې مظاهره شي د وطن په باره کې داسې یو لارون شي زه حزب سره مخالفت نه لرم ځکه دا ملي خبره ده دا د انسانیت خبره ده دا د مسلمانۍ خبره ده هغې سره به اختلاف په خپل ځای که ستا چا سره اختلاف په خپل ځای دا خو د وطن د مسلمانۍ خبره ده دا خو خدای تاسې نه پوښتنه کوي بس تاسې صرف ناپوندونه دي او خبرې دي او شین چای دی او ته مهربانه او بس خبرې دي په بالغ ته ډډ وو همدغه ستاسې مسلماني همدغه ستاسې افغانیت دی نو خبره غیر افغانان ورنو چې تاسو ته د مبارکي در کوم ډېره کامیابه جلسه مو کړه پرون ډېره ښه جلسه وشوه پرون ورونو په جلسه موږ کوله اکثر چې موږ جلسه کوو نو د پاکستان شیطانه آی اس آی اداره خامخا څوک رالیږي موږ ته یعنې زموږ د تخریب کولو دپاره زموږ د مظاهرې د ناکامولو دپاره یو کار کوي پرون موږ د ایران د سفارت مخې ته چې مظاهره وکړه موږ لاړو د پاکستان د سفارت مخې ته کله چې موږ هلته ودرېدو په دې ټیم کې د عمران خان دپاره مظاهره وه په لندن کې او تاسو یقین وکړئ چې داسې مظاهره چې ما اوسه پورې په لندن کې دومره غټه مظاهره د پاکستانیانو نه لري چې سر او خپې نه معلومېږي دومره خلک راغلي نو یو د پی ټي آی والا کارکون داسې راغی زموږ په دې مظاهرې طرف باندې او په یو طرف باندې د پی ټي آی بیرغ په بل طرف د پاکستان بیرغ او نورې د برطانیې بیرغونه لګولي ویډیو به تاسې وګورئ نو خلکو دا فکر وکړو چې دغه د دې نه مخکې موږ هلته موږ مظاهره کړې د پاکستان سفارت مخې ته د پاکستان سفارت والا موږ پسې خلک رالیږلي وو همدغه شانتې په مانچسټر کې چې د پاکستان د کنسلګرۍ مخې ته دغه کړی هم درې څلور کسان یې دغه کړو چې بیا یې منډې ویستلې همدغه شان یو بل کس یې موټر کې رالیږلی وو یعنې موږ دا فکر زموږ مرګړو دا فکر وکړو چې بیګنې هماغه دغه دی نو ور منډه کړه د هغه نه بیرغ واغوستو او هغې مطلب دا دی چې هغه سړی ودرو څه ناڅه بېعزتي هم شوي نو موږ خبره دا ده چې د دغې بخښنه غواړو
زه خپله زموږ ملګري دا په دې دغه نه و کړی چېرې ګڼې زموږ د پي ټي آی والا سره د عمران خان په سره چې کوم خلک راوتي د هغې په خلاف موږ دا فکر کوو چې او ځوانانو دا سوچ کوو دا هغه دی ځکه چې ډېر د پي ټي آی بیرغ هم نه پېژني نو هغه هلک یې راونیو هغه بیرغ یې ترې واغوسته د پاکستان بیرغ او لاس ماس یې واچو بیا پولیس راله نو خبره دا ده چې هغه داسې کار شوی چې هغه داسې نه و چې ګنې قصدن دغه کار و موږ مخکې په دې وضاحت ورکړو چې موږ سره دغه شان دي عملونه شوي د پاکستان دغه ترهګر ادارې نو تاسو یقین وکئ د عمران خان سره به اختلاف یا د چا اختلاف نه هغه په خپل ځای خو زه هب پرین د عمران خان د پارټۍ په خلکو ویم اب پرین شو په تاسې شه تاسې پرون یوازې په لندن کې نه چې په زرهاو خلک راوتي وي د خپل عمران خان دپاره ماشومان ښځې سپینګیري هر په ایج کې خلک راوتي وي د عمران خان اواز هم بدرګه کو همداسې په برمنګم کې راوتي وي همداسې په مانچسټر کې راوتي وي همداسې په ناټنګم کې راوتي وي همداسې د یوکیا په کم ښار چې وو تاسې په زرهاو راووتی دې ته وایي ژوندي قومونه او یقین وکئ که دا مظاهرې تاسې وساتلې او د دوام ورته ورکړو که دا باجوا تاسې راسنملو او په دې ګېډه ورته ونه خاتی نو دا ځای مې یاد ساته که دا شهباز شریف تاسې راسنملو او په دې ګېډه ورته ونه خاتی نو دا ځای مې یاد ساته دومره زور لري دا مظاهرې یو ټمبم دومره زور نه لکه څومره چې ستاسې دا مظاهرې نو زه افرین په تاسې ویم زه افرین په بعضې افغانان بعضې مخالفت کوي ښه دی چې عمران خان لاړو وروره عمران خان چې لاړو شهباز شریف راغی شهباز شریف 3 ورځې 4-5 ورځې نه وي شوي چې زموږ په خوست کې مخکې بیا پاکستان د پټ طرف نه حملې کولې ښکاره په خوست باندې مهربانه په هغه بېګناه زموږ افغانان پښتانه چې د وزیرستان هلته تلي خپل د پلار نیکه وطن ته تلي هلته لاړه بمباري پرې وکړه نو ولې شهباز شریف زه ولې ورته دغه ویم ما دپاره امقه عمران خان خو یعنې خبره دا ده چې دا حقیقت خبره ده چې تاسو ته یو سرپرایز درکړو تاسو ته یو توپۍ دله درکړه چې زه خو رالم شهباز شریف درته وایي زه رالم پنجابی یم اوس وګوره چې ستا په هېواد باندې ستا په مظلومانو باندې زه درته بمباري کوم پرون بله ورځ زموږ په روژه په میاشت کې زموږ په دغه زه پوهېږم چې دا کار د آی اس آی د پوج دی خو خبره دا ده چې دا خلک موږ له په پاک نه دي دا که په لر کې دی که په بر کې پښتنو له قسم دی که په پاک نیت واني دی چې څه رقم ته ذلیله کېږي څه رقم ته تباه کېږي هماغه رقم دا کوي نو زه د پي ټي آی سپورټرانو ته مبارکي ورکوم چې تاسې واقعي په هر ځای کې مړانه وښودله په سعودي او په دې ځایونو کې خو ما مخکې ویل چې مظاهرې تاسې کولی نه شي پابندي ده مګر په انګلینډ کې چې کومه مظاهره تاسې وکړه او قسم دی چې ستاسې مظاهره ما وکړه ما ته د دغه افغانانو ډېر افسوس راغی چې دا په لندن او په دې نورو ښارونو کې اوسېږي ډېر افسوس ما ته راغی چې په دومره ګڼ تعداد کې د عمران خان دپاره خلک راوځي بس عمران خان سره ما مخکې ویل که زما اختلاف یو که جوړ هغه بېل خبر مګر همدا دومره مینه او محبت لري خلکو د خپل عمران خان سره د خپل صدر اعظم سره دومره د خپل لیډر سره مینه لري چې په دې روژې میاشت کې ولې د هغې روژې نه دي ولې هغې کار نه لري ولې هغې ژوند زندګي نه لري مګر هم هغې وایي چې نه موږ د دې لیډر سره ولاړ یو او کاشکې چې موږ دغه شانې ودرېږو کاشکې چې هغه خلک چې موږ باندې دغه کې خپل لیډر هم راشي د خپل لیډر دپاره مظاهرې وکړي راشي په دې لندن کې وکړي یا په بل ځای کې وکړي ستاسې موږ توره وګورو نو خبره دا ده چې وروره چې نیوکې مه کوئ بعضې بېګا راغلي و چې یاره هلته نیوز والا نه و راغلي د دې مظاهرې څه مطلب دا بعضې د ټیک ټاک د ډوزماران نه دي پرون ما خپله وکتل چې ټي وي والا راغلي و زموږ مظاهرې ته د ایران ټي وي والا راغلي و زموږ مظاهرې ته او زموږ میسج ورسېږه موږ په لیکلو باندې سفارت ته دغه ورکړو په لیکلو باندې مو ته ورکړه چې زموږ په ایران کې زموږ افغانانو سره ظلم شوی په لیکلو مو د پاکستان سفارت ته لیټر ورګزارم په خط مو ته ورګزار کړو چې تا په افغانستان کې ظلم کړی وحشت دې کړی نو خبره دا ده چې خبرې مه کوئ چې یو کار کولی نه شي قلارې کښېنئ نیوکې مه کوئ نیوکو له بیا ډېر تکړه دی زموږ هغه خلک چې کوم د کار والی هغه غلي ناست دي مګر همدا ډېر چې د کار نه وي دغه نیوکۍ بیا ډېر زیات کوي نو خبره دا ده چې تر څو پورې موږ دغه شانې مظاهرو ته راغلي نه دنیا ته ګوره تاسې باندې دا غږ ما اوسنی نه دی ما د 4 کاله مخکې ویلې په بروسل کې ما د ملک بازي صاحب په کور کې مشال خان ټکر صاحب ناستو قاري صاحب ناستو نور دا مبارزین ټول ناستو ما راته هغې وخت کې ویل زه اوچت شم ما چې راځئ د مظاهرو ته زور ورکو دا په افغانستان کې چې څومره وحشت کېږي دا جنګ چې روان کړی د امریکې او د دې اتحادیانو روان کړی لوبه د اصلي د دې ده چې راځئ چې موږ په دې خپلو افغانانو کار وکړو 10,000 کسان راځئ چې د مظاهرو ته راوباسو سړکونو ته وګوره چې زموږ په وطن کې امن راځي که نه
دا وحشیان څه کوي زموږ په وطن کې بمبارۍ کوي دا ظالمان څه کوي راځئ بسترې راولو یعنې قاري صاحب نور ګور قاري صاحب سره به څوک اختلاف لري څوک دغه لري قاري صاحب هم دا خبره وکړه چې راځئ بسترې د یورپین پارلمان مخې ته واچو دلته تملو او ورته ووایه چې دا ټوله لوبه تا جوړه کړې ده وروره دهشتګرد خو ښکاره هغه د ټریننګ سنټرونه دي بن لادن دي کوم ځای کې وو د دهشتګردۍ اډې چېرته دي او ته بمباري زما په هلمند او زما په قندهار کې نو خبره دا ده افغانانو ورونو چې زه په خپل ځوانانو باندې فخر کوم په خپلو ځوانانو چې پرون مظاهرې ته راغلي ستاسې د مینې محبت نه ډېره مننه الله دې تاسې عزتمن لري تاسې ما سره دومره مینه لرئ چې انتها یې ده زه والله چې د ډېره دغه نه دغه شم چې دا خلک څومره مینه لري زه دومره لیاقت نه لرم کورم ودانم بچیم لوی هغه خلک به توره کوي هغه خلک به په مخ کې دي چې د غیرت ټیم راشي او د غیرت په ټیم کې غیرت وکړي دا افغانستان خالي او په ټوپک نه جوړېږي موږ به دنیا ته میسج رسوو موږ به د دې ایران مخ دنیا ته بربنډو موږ به د دې پاکستان دهشتګرد ریاست د دې جرنیلانو کرنیلانو دا د امریکې غلامان دا د یوروپیانو غلامان چې د خپل خلک هم خرڅوي خپل صدر اعظم هم خرڅوي خپل ولس هم خرڅوي پښتانه هم وژني مسلمانان هم وژني د دې په خلاف باید موږ په ګڼ تعداد کې راوځو که موږ چېرته خالي یو 3 ساعته ټیم موږ نشو ورکولی د خپل وطن دپاره 3 ساعته ټیم موږ نشو ورکولی یعنې تاسې یقین وکړئ چې یو مظاهره موږ د برطانیې پارلمان مخې ته کړې وه څو کاله مخکې یقین وکړئ چې عمل ته زموږ تعداد ډېر کم و او د فلسطین دپاره انګریزان راوتو د فلسطین په حق کې مظاهره کولې د هغې تعداد زموږ نه ډېر و شرم موږ ته نه دی پکار موږ افغانانو ته کله به موږ د دنیا په سیسټم باندې به ځو دغه نه دی حرم شریف کې طواف په ښي طرف کېږي مګر موږ په چپ طرف دا کېږو همیشه منفي تبلیغات زه ګورم به ډېر دلته ووایي یاره چې ته مهربانه دې ته خو پیسې راځي دې ته خو دا فیسبوک نه پیسې راځي پلاني ته پیسې راځي خو ته کښېنه تا ته دې پیسې راشي یعنې یو فیصد هم دا خبره د رښتیا نه ده خو که ته چې د دې کې پیسې خو ته کښېنه راشه دلته دا مبارزه وکړه د خلکو د دې ځوانانو دغه د ایران کې چې دغه ماشومان دغه زلمین دغه بېوسله خلک د دې اول راشه ته اوچت که ته تکړه شه کنه خپله خو سر نشي راښکاره کولی فیسبوک دې جوړ کړی ښه اوري ښه هر رقم شیونه پکې ګوري خو جرأت نه لري غیرت نه لري افغانیت نه لري چې دلته راښکاره شي د افغانانو دپاره ما په خدای یقین وکړي افغانانو که زه به د دروغ امضا روجې میاشته ما داسې افغانان لیدلي چې د هغه په فیسبوک کې د کشمیر دپاره پوسټ شوی د فلسطین دپاره پوسټ شوی مګر د افغانستان دپاره یې پوسټ نه دی کړی د کشمیر بیرغ مې پکې لیدلی د نورو تنظیمونو د پاکستان بیرغ مې پکې لیدلی یقین وکړه چې د خپل افغانستان نه یې پکې ملي بیرغ ورکړی دی نه مې پکې د ملي بیرغ لیدلی ده په فیسبوک کې او نه مې ولا چې د افغانستان په باره کې چې دا څومره ظلمونه وشو طالب او حکومت او دا خو یو طرف ته دا ظلمونه خو وشو که نه هر طرف نه وشو د دې یو پوسټ ما ده په فیسبوک کې لیدلی نو دې ته ته افغان وې دې ته د وطن بچی وې نو خبره دا ده چې ډېر افسوس ما ته په دې راځي په دې خدای هم بیخي یو هم رانهوله انشاءالله چې زموږ دغه ځوانان وي چې هر څومره وي یو وي سل وي زر وي هر څومره وي چې دغه وي انشاءالله موږ له کفایت کوي خو خبره دا ده چې ته به خدای ته څه جواب ورکړې د دې خوست ماشومان سره چې دا زیاتی وشو او دا وحشت ورسره دا فرعون پاکستان ISI ورسره وکړو او دغه ایران ورسره دغه دا وکړو د دې به نه خدای پاک دغه کوي هغه 3 رقمه خبرې دي یو شی که نشي منع کولی په لاس په خوله په زړه مګر هم ته د دې 3 وارو نه خلاص یې ته 3 وارو نه خلاص یې مهربانه چې بس داسې توی چې بس هیڅ تا بېګار نن دې مزدوري ونه کړه بېګار سبا را د ولږې مړ کېږي دې وطن کې کار کې که نه کې که زر ګټي که زر پونډه ګټي او که 10 پونډه ګټي بېګاره به په څه غوښه خوري یخې اوبه ګرمې اوبه دا ټولې موجود دي نو خبره دا ده چې لږ د خپل وطن ته د خپلو خلکو ته مخه کوي دغه ځوانان په صحیح لاره روان کوي نو زما غوندومره لایپو بیا هم د PTI ورون تاسو ته زه بیا مبارکي ویم چې تاسې د عمران خان دپاره په لندن کې دومره غټې مظاهرې چې ما په لندن کې د پاکستان خلکو دومره غټې مظاهرې نه دي افرین در روانې ویم او کشکې چې دغه زمونږ خلک هم د دغې نه یې زده کړي د نړیوالو نه یې زده کړي د پنجابیانو نه یې زده کړي د برطانیانو نه یې زده کړي د نورو هېوادونو نه یې زده کړي او د دې خپل ولس اواز یو ښه بدرګه کړي او په مخ کې وځي اختلافات تنظیمونه دي ستاسې مبارک دي بیرغونه دي ستاسې مبارک دي موږ ویلي دي چې د افغانستان ملي بیرغ چې دی 3 رنګه ملي بیرغ دی هغه زموږ ملي بیرغ دی نور د تنظیمونو بیرغونه چې دي په خپل تنظیمونو دي کېږدئ کوشش به نن مظاهرې ته نه کوئ چې ګوره بیرغونه د نورو تنظیمونو بیرغونه راوړئ همدغه 3 رنګه بیرغ به وي تر قیامته پورې به زنده باد افغانستان زنده باد لر او بر یو افغان او انشاءالله جوړیږي به یو لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان په الله سپارو